بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي. په دې باب کې د غسل احکام او دارنګه د جنوب د پاره احکام ذکر کېدل. بعض احادیث مخکې په دې باب کې تیر شوي دي، بعض احکام بنن په دې حدیث کې راشي او دارنګه ورستنی احادیثو کې. حدیث د سلمہ راوړي، قالت فرمای سلمہ یا رسول الله د الله رسوله ان امرات زی و زنانه ما اشد شعر راسی چې زک لک او مضبوط تړم خپل وختان. مطلب دا چې ز وختان څه کوم کوڅې کوم چوټي ورته وای زما خیال پرسي کې افانقضه لغسل الجنابه، آیا زه دا پرانیزم را خلاص کړم د غسل د جنابت لپاره. وفي روایت بل روایت کې داسې راځي والحیضه، او د حیض د غسل قال فرمای لا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه ما اخلاص او وختان انما يكفيك یقینا پورا د استاد لپاره ان تحفي چې تر واچوي على راسك په خپل سر باندې 3 حثيات درې لپه. مطلب دا دی چې وزنانه به د غسل د جنابت وي او که د حیض لپاره وي نو خپل کونڅۍ به خلاصي وي که به نه خلاصي وي. دا مسله ده. په دې کې یو قول د ابن عمر ده او دا قول شاذ دی، دکه نور علماء په دې باندې قول نه دی کړی او نو ورستنی علماء په دې باندې قول کړی دی. صحابه وکم چا نه دی پکړی. ابن عمر فرمایي چې د دواړو یعنی کاغه حیض وي او که د جنابت غسل وي د دواړو لپاره به خپل کوڅۍ خلاصي وي. دا یو قول دی، دا شاذ دی، دومره راجح نه ښکاره کیږي. دویم قول د امام احمد بن حنبل رحم الله دی، هغه فرق کوي په دې کې. هغه وایي چې د غسل د جنابت لپاره به نه خلاصي وي او د غسل د حیض لپاره به خلاصي وي. یعنی خلاصول یې بیا څه ګڼي؟ واجب ګڼي چې دا واجب ده چې کوڅۍ خلاص کړی شي. او د دې لپاره دلیل هم شته ده. د دې نه علاوه نور احادیث دي چې هغه ذکر کړي دي او حکمت او علت دا بل دی چې غسل د جنابت دا زیات واقع کیږي او غسل د حیض چې هغه کم واقع کیږي. او مخکې موږ دا خبره ذکر کړې و، قاعده ده المشقه تجلب التيسير. کوم شي کې چې مشقت وي نو شریعت په هغې کې اساني کوي. نو د هغې قاعدې د وجې نه او دغه حدیث په دې باندې دلیل دی چې مشقت ځان د لپاره څه راکش کیوي اسانتیا. مطلب یې دا دی چې په کوم شي کې مشقت وي نو په هغې کې شریعت اساني کړې ده. نو د دې وجې نه د غسل د جنابت چې دی دا ډېر واقع کیږي، نو په انسان باندې مشقت راځي، نو په هغې کې به نه خلاصي وي. او غسل د حیض چې دی دا په میاشت کې یو ځل وي نو د هغې دپاره به خلاصي وي. دا قول د امام احمد بن حنبل دی. دا څه نه څه راجح ښکاره کیږي او جمهور علما ائمه ثلاثه جمهور علما په دې باندې قایل دي. هغوی وایي چې د دواړو دپاره خلاصول په باندې واجب نه دي. نو دا یوه مسله شوله. بله مسله د حدیث نه دا هم ثابتېږي چې زنانه دپاره پکار دی چې هغه زنانه ویښتان څه کړي، هغه جمع یې کړي او دارنګه ټول یې کړي. بیا د هغې په طریقه کې شریعت د خاص طریقه نه ده ښودلې چې زنانه به څنګه کوي. خو ټولول د ویښتانو یا کوڅۍ کول د ویښتانو دا ثابت شوله چې زنانه باید دغسې کړي په عام ژوند کې. او یو په حالت د چا کې دی د مرګ کې د زنانه لپاره په صحیح حدیث کې بیا راځي چې زنانه به ویښتان 3 کوڅۍ کولی شي 3. او دا د خلکو خلاف عادت د سنت جوړ شوی دی چې زنانه وفات شي نو ویښتان یې نه ورته کوڅۍ کوي بلکې دغسې ورته ګمنځ کړي
یو طرف بل طرف ته ورته واچوي نو دا د خلاف د سنت ته. او عام ژوند کې زنانه ویښتان دا جمع کولی شي او په کومه طریقه چې کیوي، خو دغسې بیا به نه جوړوي چې د هغې نه مشابهت د کافرو سره شي یا هغه شی ته جوړ شي کوم چې رسول صم د هغې نه منع کړې ده. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لا احل المسجد لحائز ولا جنوب. عائشه فرمایي چې رسول الله فرمایل انی زه چې یم لا احل حلال نه ګڼم المسجد مسجد، یعنی رخصت نه ورکوم د مسجد د چا دپاره لحائدن دپاره د حایضې زنانه ولا جنوب او نه دپاره د جنوب سړي. په دې حدیث کې مسله دا ده چې کله انسان جنوب شي هغه به په مسجد کې نه پاتې کیږي، یعنی وخت راول د جنوب سړي دپاره په مسجد کې حرام دی. دارنګه بله مسله دا شوله چې حایضه زنانه به مسجد ته نه داخلیږي، جنوب سړی به نه داخلیږي. دا مسله شو. که چیرته یو انسان په مسجد باندې ورتېرېږي نو ورتېرېدلی شي، لکه قرآن کریم کې دا راځي ولا جنوبا الا عابر السبیل. هغه آیات کریمه په دلیل دی. د دې مطلب دا دی چې کله کله یو انسان په مسجد کې دی او په مسجد کې غسل په باندې واوښتله جنوب شولو نو دی خیر دغسې تېرېدلی شي، په مسجد کې تېر شي او چیرته لاړ شي حمام ته لاړ شي نو د دې لپاره دا تېرېدل جایز دي. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي رسول صم په لمانځه ودرېدلو او غسل په باندې واجب شوی و او دا خبره د ذهن نه وتلې او په لمانځه کې ورته رایاد شو. نو نبي علیه السلام صحابه ته اشاره وکړه چې تاسو په خپل ځای باندې پاتې شئ. نبي علیه السلام لاړلو غسل یې وکړلو په مسجد کې تېر شو. دا حدیث په دلیل دی، قرآن کریم آیات هم په دلیل دی چې مسجد کې سړی تېرېدلی شي. یا د مسجد کې د بعضو صحابه و لاره وه یا اوس هم داسې کېدلی شي لکه بعضو کسانو په مسجد باندې لاره وي جنوب وي تېرېدلی شي او غیر د دغسې عذر نه نو مسجد حلال نه دی دپاره د چا د جنوب او د حایضې زنه چې مسجد کې یا پاتې شي نو دا ورته حرام دی. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرمایي كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد. وكنت زوما عائشه فرمایي اغتسلو چې ما به غسل کولو انا ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد د یو لوښي نه تختلف ایدینا فيه من الجنابه چې مختلف کېدل به لاسونه زموږه، یعنی ما به ور داخلول او رسول الله به تر ایستل، رسول الله به لاسونه داخلول د لوښي ته ما به رایستل، یعنی دې ته اختلاف الایدي ویلی شي. فيه من الجنابه د جنابت نه. دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسایلو سره. اوله مسله دا ثابته شوله چې غسل په نارینه او زنانه دواړو باندې لازم دی، دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې په یو حمام کې خاوند او ښځه په یو حمام کې په یو وخت کې غسل کولی شي، دا مسله ثابته شوله. د دې نه بله مسله دا هم ثابتېږي چې نظر کول د خاوند ښځې ته او د ښځې خاوند ته دا جایز دی، دا مسله هم ثابته شوله. دارنګه دا مسله هم ثابته شوله د نبی علیه السلام حسن معاشره د چا سره د خپلو بیبیانو سره، دا هم ثابته شوله. بل روایت کې داسې راځي عایشه فرمایي ما به رسول الله ته چې دعلی دعلی یا رسول الله اوبه راته پرېږده. نو حسن معاشره د خپلو بیبیانو سره د نبي اسلام دا ثابته شوله. او دارنګه فضل د بیبیانو د نبی علیه السلام ثابت شو چې نبی علیه السلام بیبیانې دومره افضل دي او خاص کر عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه السلام دغې سره ډېره مینه او ډېر محبت کولو. دا احکامو په دې حدیثو کې راتلونکی باب انشاءالله باب تیمم وي، نغه به انشاءالله په راتلونکي سباني درس کې باب تیمم شروع کیو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته بصیرت په دین باندې نصیب وګرځوي او وروسته دې الله رب العالمین د عمل توفیق راکړي. وبالله تعالی التوفیق.